هر کله ته په یو معاشره کې، په یو قوم کې، په یو ملک کې، په یو علاقه کې دا شرکیات او خزعبلات او دربارونه او درګاهونه او پیری مریدي او دا کیسې دې ولیدې، نو دې خبره باندې ښه مضبوط یقین ساته چې دا خلک د قرآن او د حدیث حقیقي علم نه دا خلک لرې پاتې شوي دي. ځکه خو دوی په دې کارونو کې اخته دي. کیدی نشي چې یو سړی دی په قرآن باندې پوه وي، په حدیث دې پوه وي، په صحیح معنو سره، په صحیح طریقې سره، او د ده عقیده دې ګډه وړی او دی دې بیا هم غیر الله ته سجدې لګوي او هغه ته را مدد شوی په هغه کارونو کې چې په هغې باندې صرف الله قادر دی، دا کیدی نشي. کله چې مې یو قوم داسې کول د ده سره علم نشتی او دا د علم کمی دی. دا چې زموږ په دې ملکونو او علاقو کې تاسو وینئ چې د بعضو خلکو دا غلطې عقیدې، دا د علم د کمي د لاسه دي. علم ورسره نشتی. باباګانو ته وګوره او درګاهونو ته وګوره او دربارونو ته وګوره او تعویذونو ته وګوره او کوډو او منترو ته وګوره او غلطو نظریاتو نور غلطو عقایدو ته وګوره. دا ټول د جهالت د لاسه. د دې بنیادي وجه خلکو سره د قرآن او حدیث پوهه نشتی. قرآن ټول توحید او توحید دی. لکه امام ابن القیم رحمه الله دا خبره کړې ده، وایي قرآن چې راولي ټول توحید او توحید دی. هر ذکر توحید بیان شوی دی. که یو سړی وي چې زما د توحید په موضوع باندې کتاب پکار دی او ما له یو ښایسته کتاب راکړه زه دې درسونه کوم، زه بیانونه کوم، دا قرآن راوالی که. شروع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا توحید دی چې پناه به صرف الله ته وړي، الله پورې به یې نیسي. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع په نوم د الله. الله معنی معبود اله چې بندگی به صرف د هغه کېږي. الرحمن الرحیم دا توحید د اسماء و صفاتو د اجلال الله نومونه دي. الحمد لله رب العالمین، ټول د کمال صفتونه خاص د الله دپاره دي. هیچ چا دپاره د کمال صفتونه ټول نشته، که یې باز به یي خو ټول نشته. دا توحید دی که نه. او بیا دې سیزه اخرنی صورت په قرآن کې قل اعوذ برب الناس، ووایه زه پناه نیسم په هغه رب پورې چې هغه د انسانانو رب دی، ملک الناس د دې انسانانو باچا دی، اله الناس د دې انسانانو د عبادت حقدار دی. دا توحید دی که نه. شروع ته وګوره توحید دی، انتها ته وګوره توحید دی، منځ کې توحید دی. ټول قرآن توحید او توحید دی. دا نشي کېدی چې یو سړی دی په قرآن باندې په صحیح طریقې سره پوه شي او د دې عقیده غلطه وي. که څوک دا وایي چې دا کومو خلکو چې غلطې عقیدې دوی خو هم قرآنونه وایي، وایي صرف وایي هم نه، دورې هم کوي، تفسیر هم ګوري او درسونه هم کوي، هر څه کوي، خو په دې نیت یې نه کوي چې الله ته موږ له هدایت راکړي. په دې نیت یې نه کوي. دویم هغوی مجبوره دي د هغه نظریو نه او د هغه عقایدو نه چې کومې د پلار نیکه نه یې زده کړي دي، نو ځان نه سیده کوي د قرآن آیتونو ته، بلکې د قرآن آیتونه سیده کوي خپلې عقیدې ته. لکه اوس یو سړی دی قرآن کولی آیت پکې ولیدو، هغې کې یو مسله یې زده کړه، ده کې غلطي شتي، نو دی به اوسې چل کوي چې مؤمني دی به ځان د آیت ته سیده کوي. آیت به نه تاوی راته وایي، آیت به خپل ځي، خو دی به ځان راتاو کړي د آیت ته. د دې ګمراه فرقو څه کار دی؟ دوی قرآن او حدیث دواړه هغه تاوی راتاوي چې د خپل مذهب سره برابر کړي، د خپلې عقیدې سره برابر کړي، د خپل منهج سره برابر کړي، د خپل مسلک سره برابر کړي. لکه اسی مثال در درکم، دا صوفیه حضرات چې کوم دي دا اللهو اللهو چې کوي، الله 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 هو 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 په دې کې اخته دا بالکل بدعي ذکر دی. قرآن او حدیث کې دې سره تذکره نه راغلی. په دې ډېر دلایل دي چې دا ناروا طریقه ده د دوی، خو موږ هغې نه ځو. یو مثال دوی یو دلیل دا بیانوي
وی دا ذکر جایز دی څه دلیل دی په دې باندې وی الله وی چې قل الله ته وایه الله قل الله ته وایه څه الله دا شتي دا بلکل په قرآن کې شتي خو اوس عامي سړي ته دا خبره بیان کړي ځکه دا عوام موږ ته وایي نو موږ څه وکړو دا شی بند دی که څه چل دی ویې ګوره ځکه دا عوام دا خبره کوي وی آیت هغه م وایي حدیث هغه م وایي ځکه موږ وایو چې هر آیت ویونکی رښتینی خو نه دی په خپله مسله کې کله داسې هم کېږي چې دا دلیل دا خبره حق وي خو د ده مطلب ترې باطل وي اوس د دې څه مطلب دی قل الله دا عوامو ته ووایي او په دې باندې قرآن کې دلیل دی قل الله پلانې آیت پلانې سورة پلانې اوس که خبره ثابته شو نه علماو ته چې واپس شي دی به ته پته ولګي اصل کې قرآن کریم کې دا آیت دی قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى د دوی نه تپوس وکړه د دې مکې د مشرکانو نه چې په موسی علیه السلام باندې کتاب چا نازل کړی لکه د مکې مشرکانو د قرآن نه انکار کو که نه نو الله ورته ووایه تپوس دې وکړه داسې اولنی کتاب خو نه چې نازلېږي ولې په موسی علیه السلام کتاب نه و نازل شوی چا نازل کړی و هغه قل الله نو بیا ورته ووایه الله اوس یې ګوره ټول آیت پاتې شو صرف دی ځای ترې راواغوستو قل الله ته وایه الله دې ظالمانو څه چل وکړو هغه آیت یې تاو راتاو کړو کټکوټي کړو او د خپلې عقیدې سره برابر کړو د خپل منهج او نظریې سره برابر کړو خبره ما دا کوله چې هر ځای کې دې غلطې نظریې او غلطې عقیدې والا خلک ولیدو نو پوه شه چې له دوی سره علم نشته او که علم ورسره هغه دغه علم دی تاویل ماویل قیل او قال د بزرګانو قصې منګړت روایت منګړت قصې غلط استدلالات حدیث به صحیح قرآن آیت به بیان کی چې هغه به قرآن کی خو دې به استدلال غلط کوي او مسله به داسې نه وي په دې باندې نور هم ډېر مثالونه دي چې دوی څنګه د قرآن په آیتونو کې لوبې کوي خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي زما د خبرې مقصد دا او د فایدې ته ما اشاره کړې او تېر شوي درس کې خو بیا مې بیان کړی ځکه چې قیمتي مسله ده چې کله د قرآن او حدیث علم ورک شي په یو قوم کې په یو معاشره کې په یو ملک کې په یو ځمکه باندې نو هلته به شرک بدعات خرافات ناروا عقیدې ناروا کارونه دا ټول پکې عام شي شیخ رحمه الله دلته دا خبره وکړي چې د نوح علیه السلام په قوم کې چې کله شرک پیدا شو الله ورته نوح علیه السلام راولېږه دلته بله فایده راته یاده کړم په دنیا کې چې څومره شرکونه کېږي څومره دا ټول دوه قسمه شرکونو ته واپس کېږي یو هغه شرک چې تعلق ساتي د ارواح الصالحینو سره د نیکانو خلکو ارواح مشرکان په دې پورې نښتي یا د ستورو ارواح لکه د نوح علیه السلام په قوم کې چې کوم شرک دی دې تعلق د څه سره دی د صالحینو د ارواحو سره د ابراهیم علیه السلام په قوم کې شرک هغه ستورو د ارواحو سره تعلق ساتي اوس کېدای شي څوک درته پوښتنه کړي چې ولې په ستوري کې روحي چې ته د ستوري د ارواحو سره تعلق ساتي هغوی به دې چل کوو چې د دې ستوري شکل به یې جوړ کړو بوت به یې جوړ کړو نو بیا به هغوی دا وي د دې ستوري کومه روح چې ده او روحانیت هغه راځي او په دې بوت کې ورننوځي نو ځکه یې موږ بندګي کوو ها سبحان الله کله چې دوی دا کار به کوو او اوس هم چې کوم مشرکان د ستورو او د نور او د سپومۍ
عبادت کوي یا بوتانو ته پراته دي شیطانان د دوی سره خبرې کوي لکه کله شیطان راشي د نیک انسان د روح په شان چې وایي دا هغه سړی دی چې تو ته پروت دی پلانیه لکه یو سړی اوس ورغی یو بوت له او دا بوت د نیک انسان په شکل جوړ شوی دی دا خبره مې یاده کوي چې د مکې مشرکانو ګوره صرف د بوتانو بندګي به نه کوله چې دې کاڼي ته پراته دي هوښیار خلک وو دومره قمقل هم نه وو چې صرف کاڼي ته پراته دي خو د هغوی دا نظریه وه چې په دې کاڼي کې د دې نیک سړي هغه روح راځي دې ته هغوی پراته وو اگر که دا خبره غلطه ده خو صرف کاڼي ته خو هغوی نه وو پراته چې صرف یې بوت جوړ کړی هغې ته پروت دی تش د لرګي بوت دی او د کاڼي هغې ته سجدې لګوي نه د هغوی دا نظریه وه چې دا روح د دې نیک سړي هغه راځي او په دې کې ورننوځي نو بیا شیطان کله داسې هم کوي چې خبرې شروع کړي خبرې شروع کړي د دوی دا ګمان شي چې دا هغه نیک انسان روح ده کوم ته چې موږ را مدد شوی وي د کوم نه چې موږ خپل حاجتونه غواړو عقیدې ښه مضبوطه شي او دا د الله امتحان دی شیطان یې ازاد پرېښودی شیطان چې کله ابلیس چې کله آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله په هغه ټیم هغه ښه صفا ویلي چې یا الله زه به ستا بندګان ګمراه کوم او د هر طرف نه به ورته راځم د ښي طرف نه د ګس نه مخې نه شا نه د هر طرف نه به راځم زه به دوی ګمراه کوم الله بیا هم پرېښودی ولې پرېښودی دې ته امتحان وایي که چېرته شیطان ابلیس او د ګمراهۍ د اسباب نه وی د بېدینه خلک نه وی نو بیا زموږ د ایمانونو هم پته نه لګېده بیا خو به ټول مؤمنان به ټول به نیکان خلک خو رب العالمین ابلیس هم پرېښودو فتنې هم پیدا کړي د دنیا یې فتنه وګرځوله زنانو ته وګوره مال ته وګوره او بیا به سیدي سیزه دا ټولې خبرې دې دپاره چې د ایمانونو پته ولګي که دا امتحانونه نه وي بیا د ایمان پته نه لګي نو امتحان دې دپاره دی چې د مؤمن او د مشرک د منافق پته به کې ولګي د چا عقیده د توحید ده او د چا نه اوس شیطان له الله د طاقت ورکړی هغه کله د نیک سړي په شکل کې هم راشي داسې هم کولی شي دا طاقت الله پیریانو له ورکړی دی چې دې شکل بدل کړي صورت بدل کړي یو سړی به یو درګاه ته پروت وي سجدې به لګوي هلته چې دلته جي پلانې صاحب خښ دی او زه هغه ته چغې وایم او هغه ته را مدد شوی یم او د هغه روح دلته راځي او بل چې وګوري دغه شیطان د هغه په شکل کې د خواله راشي او ستا خبرې موږ اورو ته چې کومې چغې وایي هغه موږ ته رارسي او دا خبرې ورته وکړي د هغه عقیده باندې ښه مضبوط شي دغه شان کله شیطانان د ستورو په ژبه باندې هم خبرې کوي چې دا څوک چې د ستورو بندګي کوي او د نورو د سپومۍ کوي چې دی هم په دې خپله عقیده باندې څه شي مضبوط شي دا ټول د الله امتحانات دي سبحان الله کله داسې هم کېږي چې یو سړی به د الله نه به یو شی غواړي او د الله په هر کار کې حکمت هغه له نه ورکوي بیا دا سړی عقیدې کمزوري عقیدې غلطې خلک ورته هم ووایي او صرف د خلکو په وینا باندې چا عقیده نه ګډوډه کېږي خو دا سړی په خپله هم ګډوډي چېرې ته داسې کار وکړه پلاني بابا له لاړ شه او دا زنانو سره ډېر کېږي زنانو زمونږ د پښتنو زنانه اکثر عقیدې ګډوډي دي دا حقیقت اکثرو عقیدې ګډوډي دي نو دې زنانه د مثال کې بیماري ده نورې زنانو له دا مشوره ورکوي هلته پلاني ځای کې زیارت دی او هلته چې سړی ورشي او د هغه ځای ګټې چې وسټي او مالګې وسټي او دا خاورې په ځان پوره کېږي ښه کېږي دا زنانه چې هلته لاړې شي او دا کار وکړي الله یې ښه کړي دا اوس د الله لوی امتحان دی د چې هلته لاړې شي الله یې څه کړي ښه کړي یو خو چې د ایمان پته یې ولګي دویم چې په دې خپله غلطه عقیده کې ښه ورننوځي ځکه چې د الله سره دشمني کوي نو کله ګوره داسې هم کېږي چې یو سړی یو ځای ته ورشي دربار درګاه بوت خوال هر ځای له چې ورغی هلته کار وشي هغه کار ولا الله کړی خو دا امتحان دی د الله
هغه کار ولې چا کړی؟ الله کړی، خو دا امتحان دی. بله خبره دا ده حدیث کې دا راځي چې یعنی چا چې یو شی غاړې ته واچو، لاس ته واچو، یا د یو شي سره عقیده جوړه کړه، وکې لیلی الله هغې ته پرېږدي. د ده عقیده بیا صرف په هغه باندې جوړی. لکه زمونږ یو کلیوال خبره کوله، مشر سړی دی، مشر پخوا خو دا قیسې ډېرې زیاتې وی زمونږ میخه نه ودرېده، بلکل نه ودرېده. ډېرو خلکو کوشش وکړو چې ورشي پی ته ولشي، خو هغه ځان ته یې څوک نه پرېښود. نو یې زما مور ماته ووایي چې ته دې پلاني صاحب صاحب پسې ورشه او تعویز ترې راوړه. او د هغه تعویز کار کوي چې دې میخې ته یې واچو. وی ما خو دا قیسې نه منلې، خو هغه راپورې نښته. وی ما چې پیسې راکړه، او خاصې تعویزونه خو نه لیکي، داسې ښه سړي زامن خو نه دي، خو هغه هم خپل تجارت روان کړی. وی پیسې ته ما واخیستې او بهر ته ووتم، او یو خالي پاڼې مې راواخیسته او په هغې کې مې هسې کرښې مرخې اصلاح کولې، او بیا مې هغه په یو کپړه کې بند کړو، ویې مې وویل او پیسې وی ما وخوړې. وی ما ورته چې دا تعویز دی صاحب صاحب لیکلی. وی هغه یې میخې ته واچو، میخه ودرېده. اوس دې ته وګوره. وی ما ته یې وی چې ګوره ته خو نه منې دا بزرګان او دا تعویزونه. ودرېد څومره زور دی د صاحب صاحب په تعویز کې، څومره زور دی. وی ما ورته چې دا د صاحب صاحب د تعویز زور نه، دا زما د تعویز زور دی، دا ما لیکلی. اوس ته دې ته وګوره، خو د دې عقیده جوړه شوې ده. اصل خبره دا ده چې د دغه صاحب صاحب د تعویز سره عقیده تړلی شوې ده، ځکه هره خبره کې بیا دا به دغه تعویز زیاتوي. دغه شان چې د چا د الله سره عقیده تړلی شوي که نه، نو هغه ته په هر ځای کې الله را یادي. او چې څه کار کېږي وګوره زما رب وکړو، ځکه چې هلته عقیده د چا سره تړلی شوې ده، د الله سره تړلی شوې. نو خپلې عقیدې په الله پورې مضبوطې تړلې وساتئ. نه تعویزونه څه کولی شي، نه باباګان او پیران او مریدان چې الله یو کار نه یې غوښتلی که نه، او د ټوله دنیا را جمع شي، نو هغه کار تاله نه شي کولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلی. ځکه د موحدینو عقیدې ته وګوره، دوی په عقیده کې دا خبرې نشته. الحمدلله زمونږ ګوره زړه بلکل په ارام دی په دې مسلو کې، ښه سکون او اطمینان ژوند تېرو. څنګه لکه موږ دا قیسې نه کوو چې هغه پلانې مې ولیدو هغه سپېره مخ وایه، یو ورځ مې بده تېره شوه. دا قیسې موږ سره نشته. دا قیسې نشته چې یاره هغه پلانې راغلی او هغه سپېره دی او هغه دلاسې کار زما خراب شو. دا قیسې موږ نه کوو. دا قیسې زموږ نشته چې کارغه آواز وکړو، سپي وغپل، تور سپی مخې ته تېر شو، پلانې شی تېر شو او هغه تېر شو، او ښی سترګې مې رپېږي او ګسه رپېږي او پلانې کارو شو، پلانې کارو شو. د دې ټولو قیسو نه موږ دموي. ولې؟ ځکه چې زموږ دا عقیده ده چې څو پورې الله یو کار نه یې غوښتلی، هېڅوک یې نشي کولی، او چې الله یې وغواړي نو هېڅوک یې نشي منع کولی. څه چې به کېږي هغه به کېږي، او کوي به الله. او څه چې به زموږ نه لرې کېږي، مصیبت یا غم سخته، هغه به د الله په اذن سره لرې کېږي، او الله به یې لرې کوي. چې دا دې نظریه وه او دا دې عقیده وه، نو ژوند به دې ډېر په ارامي، ډېر د سکون ژوند به تېر کړي، ډېر د خوشحالۍ ژوند به تېر کړي. چې وایي په عرش باندې یو رب دی او هر څه د هغه په لاس کې دي، د هر څه هغه لیکلي دي، او هغه باچا دی، هغه مالک دی، هغه د هغه سره دي. ماله به بابا څه نقصان راکړي، او تعویز به ماله څه نقصان راکړي، او کوډې او منتري به ماله څه نقصان راکړي، چې هغه الله نه غواړي ماله نقصان راکول. او چې هغه الله ما باندې یو سخت راولي، نو څوک به منع کړي. قرآن کې ځای په ځای د ایتونه شته، زه هغه ایتونه له نه ځمه، بیا به رانه وخت ډېر زیات ولګي. او موږ نورو درسونو کې دې ښه وضاحت کړی دی، او په دې کتاب په شرح کې به ښه راشي. خو دا یو خبره مې تاسو ذکر کړه فایده، چې په دنیا کې چې څومره شرک دی، نو دا یا د
نیکانو د ارواحو سره تعلق ساتي او یا د ستورو د ارواحو سره تعلق ساتي. د هغې نه بعد شیخ رحمه الله وی وآخر الرسل محمد صلی الله علیه وسلم. اولنی پیغمبر څوک دی؟ نوح علیه السلام دی. اخرنی پیغمبر هغه محمد صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د هغه نه بعد پیغمبر نشته. په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم شوی دی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیرنی پیغمبر دی. څوک چې دا عقیده ساتي چې د پیغمبر نه بعد بل پیغمبر راتلی شي نو دی په دې عقیدې سره کافر کیږي، ځکه چې د منکر شو د قرآن نه او منکر شو د حدیثونو نه. اوس که څوک وایي چې عیسی علیه السلام چې راځي نو عیسی علیه السلام په حیثیت د امتي راځي. عیسی علیه السلام په حیثیت د امتي به راځي، هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې امت کې دننه راځي. یعنې چې هغه به یو نوی پیغمبر راځي او په هغه به یو نوی کتاب نازلېږي او بل شریعت به راوړي، دا خو نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې دا خبره ذکر کړې ده چې عیسی علیه السلام چې راشي نو هم په هغه څه به فیصله کوي کوم څه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړي دي، هغه قرآن او حدیث دي. قرآن او حدیث به فیصله کوي، صلیب به ختموي، خنزیر به ختموي، ټول د دې زموږ د شریعت مسلې دي. نو آخرنی پیغمبر چې په هغه باندې د نبوت دروازه بنده شوې ده هغه څوک دی؟ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. آخرنی امت هم د هغه امت دی. زموږ نه بعد قیامت دی، زموږ د دې امت نه بعد قیامت دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي موږ وروستني یو او د قیامت په ورځ اولني یو. یعنې اولنی امت چې حساب کتاب به کېږي هغه هم دا امت دی، اولنی امت چې جنت ته ځي هغه هم دا امت دی. او په حیثیت د زمانې په دنیا کې د آخرنی امت دی، ټولونه آخرنی امت دی. وایي چې آخرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه نیکانو خلکو په شکل چې کوم بوتان جوړ شوي هغه یې مات کړي دي. سبحان الله. ګوره د شرک ابتدا کم قوم کې شوی؟ نوح علیه السلام په قوم هم دقه بوتان دا ود او سواع او یغوث او یعوق او نصر په شکل چې کوم جوړ شوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم د دې بندګي شوې ده. ابتدا هلته شوې وه او بیا الله دا بوتان ختم کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې. دا خو واضح ده. سیرت کې دا خبره بیان شوې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته ورننوتو د فتح په کال نو د کعبې نه چپ چاپېره څو بوتان پراته؟ 360 بوتان پراته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو غش یا یو لرګی ورسره او هر یو بوت به غزارو دا به وي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق راغه باطل ختم شو. نو دا هغوی مشهور بوتانو کعبې نه چاپېره پراته. دا بوتان چې کوم دي دا ود سواع یغوث او یعوق او نصر په شکل چې کوم دا کعبې سره خوا کې نه و بلکې دا په عربو کې تقسیم شوي و. دا په عربو کې تقسیم شوي. کله چې د نوح علیه السلام په قوم باندې طوفان راغی او دا بوتان پکې ورک شو، وروسته بیا شیطان بعضو خلکو ته هغه ځایونه ښوولي چې دا بوتان اوس هلته پراته دي او بیا هغوی تلي دا بوتان یې راویستي او بیا د عربو په قبایلو کې تقسیم شوي دي. یو بوت پلاني ځای کې دی، بل پلاني ځای کې دی، بل پلاني ځای کې دی، دا هم حقه بوتان. او د کعبې نه چاپېره خو 360 بوتان پراته. غټ بوت پکې د دوی هوبل و، دا د دوی غټ بوت او نور پکې هم ډېر. ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم مات کړي. او دلته یو عجیبه واقعه یو دوه بوتان پکې وي چې هغه د صفا مروه کې یو ته به عیساف ویلی کېده او بل ته به نایله. د عیساف سړی او نایله دا زنانه وه. د دوی څه قیسه ده؟
قصه د دوی دا ده چې کومه علماو ذکر کړې ده ابن اسحاق رحمه الله په خپل سیرت کې راوړې ده بدایه نهایه کې شتي د امام ابن هشام په سیرت کې هم دا قصې شتي چې دا یو هلک و د هغه نوم و اساف دی په دې نایله باندې مین شوی و د اساف په نایله باندې مین شوی و نو دا دواړه حج ته راغلي حج خو د پخوا نه دی نو دا دواړه حج ته راغلي و مکې ته او دې اساف موقع کته چې دی به کله د نایلې سره میلاویږي هلته خو حج و خلک نو چې کله دا خلک آرامي کوو او خلک لږ په غفلت کې شو نو دی ورغی د هغې سره ملاقات وکړو په کعبه کې دننه د هغې سره زنا وکړه والعیاذ بالله په کعبه کې دننه نو دوی په کعبه کې دننه الله مسخه کړو او کاڼي ته جوړ شو په کعبه کې دننه ته الله کاڼي جوړ کله سهار خلک رالو وکتو چې دا خو اساف ته او دا نایله ده او د دوی د تصویران چې داسې شوي دي نو دوی دلته څه ناروا کار کړی ځکه الله داسې کړو نو دوی بیا دا راوویستو او بهر یې کېښودو چې خلک بیا د دې نه عبرت اخلي چې وګورئ دا هغه خلک دي چې په کعبه کې دننه ناروا کار کړی دی نو دوه دا بوتان پکې هم پراته وو اساف او نایله نو شیخ رحمه الله وی وهو الذي کسر صور هؤلاء الصالحین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې الله سبحانه وتعالی دغه بوتان ختم کړي دي صور هؤلاء الصالحین تصویران د دغه نیکانو خلکو لږ ساعت مخکې ما دا وویل چې هغوی محض د دې تصویرانو بندګي کوله څه عقیده وه د هغوی ارواح د دې نیکانو اصل مقصدي خبره د هغوی دا وه یعنی صرف په بوت باندې څه کوي صرف کاڼې ودرولې په دې څه کوي خو د هغوی دا نظریه وه د عقیده جوړه شوې وه چې د دې نیکانو خلکو د ارواح راځي او په دې بوتانو کې ورننوځي لکه نن سبا زمانې چې کوم مشرکان دي هغوی هم دا قیسې کوي وایي دا بزرګان چې په دې قبرونو کې کوم پراته دي د دوی ارواح راځي وخت په وخت وایي د دوی ارواح وخت په وخت راځي همدغه نظریه د هغوی وه هغوی به وایي د ارواح راځي او دې بوتانو ته او دې تصویرانو ته ورننوځي او زمونږ دا خبرې اوري او زمونږ دا حاجتونه هغه رسوي الله ته نو ځکه موږ دوی ته پراته یو شیخ رحمه الله وایي اوس دا ډېره خوندوره خبره ده اوس که څوک دا ووایي چې دا خو د هغه زمانې مشرکانو کافرانو سره کافرانو د دې زمانې مشرکان ته دوی ته دا خبرې ولیکي د دې زمانې مشرکان خو عبادتونه کوي تاسو ورته مشرکان وایي هغوی خو عبادتونه هم کوي شیخ وایي ارسله الله الى اناس یتعبدون دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله کوم مشرکانو ته رالیږلی و په هغه ټیم کې چې کوم مشرکین قریش وایي دا داسې خلک وو چې د الله بندګي به یې کوله چې خبره ته واضح شي دا ډېرې قیمتي خبرې دي ګورئ لکه اکثر عوام په دې خبره باندې نه دي پوه چې ته ورته وایې لکه دا کار د شرک دی او دا کار د مشرکانو وایي څنګه خو کلمه وایي هغه خو وایي مونځ کوي او ته وایي چې عقیده د شرک ده هغه وایي صدقې ورکوي ته وایي چې عقیده د شرک ده هغه زکاتونه ورکوي ته وایي عقیده د شرک ده د دغه اشکال د وضاحت دپاره واوره شیخ وی الله دا پیغمبر داسې خلکو ته رالیږلی و چې هغوی عبادتونه یې کول که نه یې کولې او په دې باندې بېشماره دلایل دي چې هغوی عبادتونه کول هغوی به روجې هم نیوي منځونه به هم کول دعاګانې به هم غوښتې حجونه هم کړي دي زکاتونه به هم ورکول صدقې هم ورکړي دي خپلوانو سره به خپلولي هم ساتله قربانیانې به هم کولې طوافونه به هم کول اعتکاف به هم کو د طهارت خیال به هم ساتو مشکل به هغو کې څه و د الله خالص بندګي نه کوله پټه مسله د قضیې کوه چې د الله خالص بندګي نه کوله
نور عبادتونه خو کول د دې نه دا خبره واضحه شوه که ډېر هم عبادتونه کې چې څو پورې د الله خالص بندګي نه یې کړي دا عبادتونه تعالی فایده نه درکوي لکه طهارت ته دا ویوره شیخ هم دا ویلي دی ویحجون ویتصدقون ویحجونه به هم کول صدقې به هم ورکول زه به تر دې نه زیات یو څو مثالونه ذکر کړم ما خو صرف حج او صدقه ویلې طهارت په باب کې وګوره عربو کې دا مشهوره وګوره طهارت چې کله به څوک د جنابت په حالت کې نو چې ځان به نه و پاک کړی خلکو خواله به نه راتو او ځکه په عربۍ کې دغه انسان ته دا غسل چې پې لازم شي ده ته څه وایي جنوب ولې جنوب ورته وایي چې دی د خلکو نه او د عبادت نه لرې شي دې کې معنی د بعد پرته لرې کېده نو کله چې دی د جنابت په حالت کې شي نو د عبادت نه څه شي لرې شي ها بلکې په هغوی کې دا هم وه چې زنانه باندې به د حیض بیماري راغله د هغې نه بعد بلامبل بیماري چې به ختمه شو که نه بیا به غسل کو په دې کې مشهوره قصه ده د عربو تاریخ چې کومو کتابونو راغسته به یې کې بعضو کې دا قصه شتي چې یو زنانه وه هغه د خپل خاوند سره په سفر باندې روانه او د دوی سره لږې اوبه وي دواړو سره اوبه وي خو اوبه څه وي لږې وي د سفر په دوران کې دې زنانه حیض ختم شو لاړه غسل یې کو هغه اوبه یې راواغېستې په هغې غسل وکړو نو هغه اوبه دومره هم نه وي چې دې بې خپل غسل پوره کړی وي په هغه لږې اوبه هم ضایع کړې او بیا دواړه تږي ناست اوبه ورسره نه وي او داسې ویله کېږي چې بیا دواړه مړه شي د تندې د لاسه دواړه په صحرا کې مړه شي ځکه مشهور شاعر دی فرزدق هغه د یو سړي بدي بیانوي په یو شاعرۍ کې نو داسې ورته وایي وکنت كذات الحيض لم تبق ماءها ولا هي من ماء العذابة الطاهر ته وایي د هغه زنانه په شان یې عکس ته وایي په شاعرۍ کې وایي ته د هغه زنانه په شان یې چې نه د سکو دپاره اوبه پرېښودې او نه په هغه اوبو باندې بدن پوره پاک شو یعنې د هېڅ هم نه شوې زنانه څه فایده وکړه غسل یې پوره نه شو بل طرف ته څه چلو شو د سکو اوبه هم ختم شو دواړه مړه شو د دې نه دا واضحه کېږي چې عربو کې پخوا دا طریقه وه چې هغوی به د حیض د هغوی زنانې چې به کله د حیض نه پاکې شوې نو بیا به یې غسل کوه دغه شان به هغوی روجې نه وي لکه حدیث کی خوازی راضی په صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تے ان قریشا كانت تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ قریش و جاہلیت په زمانه کې کومه روزه نیوه عاشورا دا روزه به نیوه ها هغوی به مونځ هم کوه خو د هغوی هغه مونځ څنګه و بعضو کتابونو کې تذکره راغلې ده هغه مانځه کې به صرف رکوع او ذکر او دعاګانې به وي دې ته به هغوی مونځ وي خو دا سجده او زموږ په دې طریقه باندې د مونځ دا نه و خو داسې به کول الله ته به ودرېدو لږ به ټیټ شو دعاګانې به یې غوښتې ذکر به یې کو د الله دې ته به هغوی مونځ وي دا کار به یې کو اعتکاف به یې کو اعتکاف به یې کو او په هغې باندې حدیث دلیل دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی عمر بن خطاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله انی نذرت فی الجاهلیة ان اعتکف لیلة فی المسجد الحرام ای د الله پیغمبره ما د جاهلیت په دور کې دا منښته کړې وه چې زه به اعتکاف کوم یوه شپه په مسجد حرام کې څه مطلب شوی دی چې هغوی کې اعتکاف و ها دغه شان په هغوی کې صدقې وي په هغوی کې څه وي صدقې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راغی د غار حران او جبریل علیه السلام پسې راغلی اول پیر ورته وحي وکړه راغی د چا خواله د خدیجې خواله ناغې ورته څه ووایي کلا والله لا یخزیک الله ابدا الله به چېرته تا نه خرابوي چېرته به تا نه شرموي انک لتصل الرحم ته خو خپل ولیانې ساتې وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقري الضیف ته خو د خلکو سره مرستې کې په خلکو خرچې کې د میلمه میلمستیا کې الله به تا نه خراب کوي نو د هغوی سره
ګوره دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو نبوت نوی میلاو شو خدیجې رضی الله عنها ورته دا خبره وکړه چې نه نه الله به تا نه خرابوي ته خو صدقې ورکړې ته د خلکو خیال ساتې معنی دا چې دا په هغوی کې مشهوره خبره وه دا په هغوی کې ښه مشهوره دغه شان ذکر او اذکار به یې کول الله به یې یادو حج او عمره دا خو مشهور دي حج او عمره خو به هغوی کول دا ښه واضحه خبره سره د دې مسلمانان وګڼلی شو موحدینو نه ولې شرک وکړو ولې خالص د الله بندگی نه کوله بندگی کوله د الله لکه داسې به څوک نه وایي دا کتاب چې دی کشف الشبهات چې په دې باندې صحیح پوه شوی که نه نو ډېرې مسلې به ته واضح شي که څوک تا ته دا وایي چې پخوانو مشرکانو د الله بندگی نه ده کړې او نن سبا چې ته کومو ته مشرکان وایي هغوی د الله بندگی کوي مونځ کوي ګوره صحیح د دربار او درګاه کې پروت دی قبر ته سجدې لګوي او مونځ هم کوي صدقې ورکوي کلمه وایي حج لځي عمرې لځي الله یادوي ته څنګه وایي چې دا دواړه یو شان دي نو جواب یې څه دی د مکې مشرکانو به هم د الله بندګي کوله که د الله بندګي کولو نو مشکل څه دی د الله په دې بندګۍ کولو کې هغوی خالص نه د الله سره سره نورو ته به هم چغې والي د نورو هم بندګي کړې ده دا هغوی کې مشکل و او دا مشکل نن سبا هم دی د چا چې شرکي عقیده ده کائنا من کان هر څوک چې دی وایي زه کلمه وایم او مونځ کوم او روژه او حج هر څه منم چې دا هر څه ته کې د الله بندګي کې خو بندګي د الله دپاره خالص نه کې مؤمن موحد مسلمان هغه دی چې هغه بندګي صرف او صرف د چا دپاره کوي صرف او صرف د الله دپاره کوي د مکې مشرکانو مونځ کوو که نه کوو کوي حج کوي عمره کولی صدقې وي ښه صفات به کې وي رښتیا به پکې وي د میلمه میلمستیا به یې کوله د غیرت بعض خاص صفات پکې وو چې زموږ دین موږ ته وایي ځان کې راولئ دا ټول کارونه پکې وو آیا دې کارونه هغوی مسلمانان وګرځول نه صرف په دې څوک نه مسلمان کېږي مسله دا راووته چې څو پورې د عقیده د توحید نه وي که نه الله د نه ذره برابر عمل هم نه قبلوي او دلیل پې دا دی دلیل پې دا دی چې راشه وګوره د مکې مشرکانو ته عبادتونه یې کړي دي الله ځینې دې قبول کړي ولې ځکه چې هلته عقیده د توحید نه وه بس که څه موږ ته وایي که موږ نه خفه دي وایي تاسو دا توحید توحید او توحید او توحید او توحید درس دی او توحید درس دی په مخه دا خبرې کوي ولې د هغې وجه دا ده موږ یې دې دپاره کوو چې چېرته زموږ د دې وروڼو زموږ د دې خویندو زموږ د دې مسلمانانو دا عبادتونه چې ته برباد نه شي ټول عمر ورته ته د مانځه وې ټول عمر ورته د صدقو وې ټول عمر ورته د جهاد وې ټول عمر ورته د علم د زده کولو وې ټول عمر ورته د ذکر او اذکار وې دا هر څه دی که عقیده ورته نه ښایي چې هغه بنیاد دی که هغه عقیده ورسره نه وي دا څه چې ورته ته ښایي دا ټول بې فایدې دي بیا بلې مسلې له اوس راشي د مکې مشرکانو د دې نیکانو خلکو بندگی چې کړې ده او د دې بوتانو دا یې څنګه کړې ده دا یو سوال دی لکه د هغوی سره یو بوتو اللات العزه منات هبل ود سواع یغوث یعوق نصر اساف نایله او داسې بیا ډېر شی بوتانو کړه دوی د دې بوتانو بندگی څنګه کړې دا یو اهم سوال دی آیا د هغوی دا عقیده و چې دا بوتان رزق ورکوي نه په دې دلیل دی قرآن کې سورة یونس کی دی او منگا باقی سورة یونس پر تفسیر کی لگی ہدایت پہ کہ منگو ہے قل من یرزقکم من السماء والارض اے پیغمبر تپوسو کر دی مشرکانو نا چی تاسو لسوک رزق در کئی دا اسمان نو دا زمکی نا صحیح شو ام من یملک السمع والابصار سوک دے چی اگر دا گنو دا سرگو مالک تے ومن یخرج الحی من المیت سوک دی چې ژوندی د مړي نه راوباسي ویخرج المیت من الحی
او څوک دی چې مړ د ژوندي نه راوباسي ومن یدبر الامر د دې دنیا نظام څوک چلی فسیقولون الله دوی وایي چې الله درته ډېره علمي نقطه به نو په دې ځان پوه کړي ګوره هغوی ګوره داسې بندګي د بوتانو نه ده کړې چې دا ویلي چې بوتان موږ له رزق راکوي نه الله دا خبره کوي زه خو یې نه کوم که یو سړی ماته وایي چې ولې ته د مکې د مشرکانو نه خبر ویسې هغه پوخا تېر شوي موږ وایو که نه خبرې م چې الله راته ویلي دي عرش والا ویلي دي که ته دوی ته پوه شو چې رزق څوک درکوي دوی به وایي چې الله مطلب چې دې خبره کې دوی څه دي څه پاتې ښه آیا هغوی د دې داسې بندګي کړې ده چې دوی ژوند موږ له راکوي او دوی مرګ راولي نه د ایت کې تیر شو آیا هغوی داسې بندګي د دې بوتانو کړې چې دا بوتان د دنیا نظام چلی نه الله اکبر نو نن سبا به راته داسې مشرکان میلاو شي وایي زموږ دا بابا او زمونږ دا درګاه والا او زمونږ دا دربار والا او پلانې او پلانې دی وی رزق پراخه کوي ښه اما تاسو قصې ذکر کړی و د یو کس چې هغه قصه کوله چې لوی ځوان لاړ او د ملک الموت نه ساګانې ټولې واخېستې نو په هغه ورځ چې څومره مړه و هغه ټول څه شو ژوندي شو او روز دا قیده یو دا قصه کوله ما په خپله د هغه بیان مې اورېده وی یو نصرانی ولاړو د غوث پاک سره غوث پاک هغوی چا ته وایي عبدالقادر جیلاني رحمه الله ته پښتانه ورته څه وایي لوی ځوان وی دې نصراني دې عیسایي دې لوی ځوان ته وي چې زموږ د پیغمبر سره چې کومې معجزې دي هغه خو ستاسو د پیغمبر سره نه وی هغه ورته چې څنګه وی زموږ پیغمبر له الله دا طاقت ورکړی و چې مړي به راژوندي کول عیسی علیه السلام ورته یې ده وی لوی ځوان ورته وي چې د چا په اجازت به راژوندي کول وی د الله دا خبر خو الله قرآن کې کړې ده عیسی علیه السلام څه ګوره خپل طاقت نه و دا معجزه وه دا طاقت ولې چا ورکړی الله ورکړی ها څو اوره خبرې ته خبرې ته غوږ کېده وی هغه ورته وایي چې زموږ پیغمبر پرې دا خو ډېره ګټه هستي وه ته مړي ستاسو پیغمبر به مړي ژوندي کول د الله په اذن سره زه مړي ژوندي کوم په خپل اذن سره او زه امتي یم ګوره وایي په خپل اجازت مړي راپاڅوم الله پکې اجازت نه اوس د دې سړي دا شرک بدتر دی که د مکې د مشرکانو د مکې مشرکانو چې دا ویلي چې بوتان ژوندي کول او مړه کول کوي نه دي ویلي او دی وایي دا څوک چې دا قصه کوي زه دغه نه یادوم ګورې شیخ عبدالقادر جیلاني شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله نیک سړی و موحد انسان دا قصې په هغه پسې جوړې شوي تړلی شوي دي خو زه د دې خلکو نظریه بیانوم دا کوم خلک چې دا قصې کوي دا کم خلک چې دا قصې کوي زه د هغوی نظریه او عقیده درته بیانوم نو د مکې مشرکانو بیا څنګه بندګي کوله دې بوتانو شیخ د هغې جواب کوي ولکنهم یجعلون بعض المخلوقین وسائط بینهم وبین الله تعالی دوی به عبادتونه کول د الله عبادتونه به کول مرض پکې څه وي مرض پکې دا و چې بعض مخلوقین به واسطه جوړول الله ته دا د هغوی مشکل ښه نو د بوتانو بندګي به څنګه کوله بارک الله فیک ځکه الله وایي والذين اتخذوا من دونه أولياء كم خلقوا چې د الله نه علاوه نور معبودان نیولي دي ما نعبدهم موږ ګوره وایي د دوی څه بندګي نه کوو دا د مکې مشرکان وایي
مطلب ما نعبدهم لعلة من العلل فيهم ابدا من یعنی دوی کې څه داسې خاص خبره چې موږ د دوی بندګي کوو نو بیا څه ته پراته الا ليقربونا الى الله زلفا موږ ته ولې پراته چې موږ الله ته نږدې دا د هغوی شرک دی داسې نه دي ویلي چې ګوره بوتان رزق راکوي او سبحان الله هغوی چې به د حج تلبیه وي دقه شان به وي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک داسې پورې به صحیح وي یا الله موږ حاضر یو حاضر یو ستا هېڅوک شریکان نشته مګر بعض شریکان شتي دا بعض کې به څوک یادول بوتان لات منات عزا دا به یادول سبحان الله ګوره دا به وي بعض شریکان خو ها تملکه وما ملک دغه بعض شریکان چې کوم دي دا هم ستا د باچایي لاندې اوس دا د هغوی عقیده ده یعنی یا الله تا سره شریکان نشته بعض شتي دا به هغوی بعض شتي خو دا بعض چې کوم دي دا هم ستا د باچایي لاندې بیا مشرکان دي او که نن سبا دي چاته ووایي چې دا عقیده د شرک ته او دا غلطو به سور شین به شي دا څنګه یو سړی د مسلمانانو په ملک کې دی ولې د مسلمانانو په ملک کې یو سړی دا غلط عقیده نشي کېدی غلطه نظریه نشي کېدی او دې ګیرې ته وګوره باز وایي په ګیره دلته هم سړی موحد کوي چې ګیره یې دی به صحیح د ټیټ عقیدې والا دی ولې د مکې د مشرکانو ګیرې نه وي ښایسته ښایسته ګیرې دي او دې چې دا عبادتونه کوي او عبادتونو مسله مخکې تېره شو نو مسله په دوی کې دا وه چې د دوی دا ګمان و د دې بوتانو نه به سپارښتونه غوښتو خانوسي چل به کېدو وی ارواح د دې نیکانو راځي دې بوتانو کې ورننوځي هغه به ارواح د نیکانو نه و د چا روح واپس نه راځي چې هغه به دې دنیا ته راشي داسې بهر او څه ځای ته هلته به ورننوځي دا قصې نشتي خانوسي چل به کېدو لږ ساعت مخکې ما وویل شیطان به راغی شیطان به راغی او هغه به دوکه کړو بس دوی به کې ښه ورننوت مخکې شیخ وی دا به وي چې نريد منهم التقرب الى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده خو ولې تاسو د دې بوتانو نه واسطې جوړوئ وی موږ غواړو چې دوی موږ نږدې کړي چا ته الله ته دا بله مسله یاده کوي چې هغوی ګوره ملحدین نه وو ملحدین نه وو څنګه الله یې منو او دیم ارمانو چې موږ چا ته نږدې شوې موږ الله ته نږدې شوې خو طریقه څه ده غلطه ده نو دې ځکه ته یو بله فایده ذکر کړم بعض څه وایي وی خلک پرېږده عربو کې بعضو عربو کې دا خبره مشهوره ده ادعي المخلوق للخالق مخلوق خالق ته پرېږده د دې څه معنی ده مخلوق خالق ته پرېږده الله مو سره ګوري چې څوک څه کوي کوي څه به څه کار دی نو بعض دا وایي هېڅ هم مه وایه چاته هېڅ هم مه وایه چاته هېڅ چاته دا مه وایه چې ستا دا کار غلط دی پرېږده چې دا خلک لیږي د ټولو منزل وي یو دی د ټولو منزل څه دی یو دی خو لارې بدلې دي نو ته یې ولې تنګې موږ جواب کې دا وایو چې منزل خو د مشرکانو هم دا و چې موږ ځان نږدې کوو چا ته الله ته او ما ته هم کوشش کوو چې ځان نږدې کوو چا ته الله ته خو لاره به م هغه لارې کومه لار چې پیغمبر ښودلې بله لار نشته دا خبره هم چې دا اورېدلې که نه یو منزل یو دی خو لارې څه دي لارې جدا دي پرېږده وایي هره لار هلته ځي چا ویلي چې هره لار هلته ځي چې هره لار دغه منزل ته ځي بیا د پیغمبرانو د رالېږلو څه مقصد دی د دې قرآن د نازلېدو څه مطلب دی د دې علماو څه مطلب دی ولې موږ ځان داسې ستړی کوو ولې موږ وایو پیغمبر دا کار کړی دی نه دی کړی دا کوه دا مه کوه چې هره لار ته رسۍ دغه جنت ته هره لار ته رسۍ پیغمبر ته هره لار رسۍ ته الله ته بیا خو به چې څه کوې کوه
نه هر لار دې نه رسي اهدنا الصراط المستقيم یا الله وښایه موږ ته لاره نیغه الله ولا تتبعوا السبل په یو لار پسې روان شي په ډېرو لارو پسې مه ځئ مطلب دا چې د حق لار یوه ده ډېرې نه دي منزل یو دی لاره م یوه ده کیدی نشي چې د یو سړي د منزل د الله طرف ته وي جنت ته وي د الله رضا غواړي او بل سړی هم دغه غواړي او بل هم دا غواړي او بل هم دا غواړي او د ټولو دې لارې جدایي او دوی هلته ورسي لاره یوه ده او هغه لار د کومه لار چې الله د پیغمبر په ژبه موږ ته ښوولې او په قرآن کې ښوولې یو سړی راغی او د شپې په 12 بجې اذان وکړو جومات کې او خلک رالو بیا اقامت وکړو لمونځ وشو لکه ولې خو الله ته نزدېکت مقصد دی که نه الله ته نږدې کېده څه دي مقصد دی موږ پکې دا یو شپږم مونځ یاد کړو چې الله ته نږدې شو سندرې خو پکې موږ نه وایو تلاوت به کېږي جړاګانې به وي دعاګانې به وي سجدې به وي رکوګانې به وي ټولې موږ پوره کړې نو جواب صحیح ده د الله رضا لټول مقصد دي او لاره دې څه ده غلطه ده لکه دا بعض وایي لکه ما یو پیر یو کس سره خبرې کولې لمانځه پسې چې دا زموږ په دې ملکونو کې اجتماعي دعاګانې کې دا نشته د بدعت دي که نفلي مونځ پسې کوي که فرضي پسې کوي د امام چې راوګرځي او دعاګانې غواړي نو هغه مولوي صاحب ما ته وایي چې نو دې کې څه چل دی لکه وایي زه تاسو وابیانو ته حیران یم دې کې څه دي یو مولوي صاحب لاس اوچت کړو وی الله مسلمانانو به ټولو پې امین ووي په دې کې څه دي اوس دا خبرې چې دې عوامو تو کې د عوامو وایي نو دا دې کې څه دي خو دعا ده نو بېده وی دعا چې زه یوازې غواړم دی یوازې غواړي هغه یوازې غواړي د دې زور به ډېري که نه چې دا ټول په شریک امین وایي او په دوی کې یو ولی الله بزرګ ناسي او د هغه دعا قبوله شي د دې به زور ډېر نه خوا کې هغه سره یو 4-5 مریدان ناست وي هغه داسې وخوځېدو چې بهی زموږ مولانا صاحب خو مزاید ور وویشتو ما دې کې زور ډېرې وي ما د سهار د سنتو باره کې څه وایي دا خو بلکل پیغمبر نه دي پرېښودي ما تاسو خو لا دا مو وایي چې فرض مونځ ولاړي بیا به هم کې دا خو لا ما تاسو پکې دومره یعنې په دې مسله کې ورننوتي یې اوچت عبادت ته ما یې که نه وایي او نو ما یې څه دې خیال دی چې دا اوچت عبادت د دې سره یو نوی کار وکړو چې ښه اوچت شي وایي څه ما اصل موږ د سهار مانځه جمعې له راځو که نه راځو نو دې مولوي صاحب ته ما یې ووایو چې دې سنتو کې دې موږ له جمع راکوي د جمعې یو مونځ نو څه دی 20 باندې دی 20 درجې غوره دی یوازې مانځه سنت هم وشو 20 درجې فضیلت هم موږ ته میلاو شو په جمع کې ولاړو سهار نه ما دا کار شروع نه کړو ما ته داسې کتو ویلي پیغمبر کړي دي څه زه ما ته کتو نو مې ویل ستا د پیغمبر کړي دي څه ته چې دا وایې چې اجتماعي دعا کې زور دی نو دلته فرضي مانځه په جمعې په مانځه کې هم زور دی راځه د سهار د سنت جمعې سره کوو منې وایي نه نه یې منم نو ما دغه څنګه منې خو صفا ووایه چې په کتاب کې راغلي دي ځکه یې منې پلار نیکه درته ښوولي ده ځکه یې منې د مولوي صاحب نه مجبوره یې ځکه یې منې دلیل ملیل در سره نشته که دلیل باندې خبرې خو ما نه ته ووایي که نه که ته دا وایې چې دې کې زور ډېر دی نو راځه د جمعې په دې مانځه کې هم زور دی دا سنت هم جمعې سره کوو نه یې کې بیا دې کوئی پیغمبر نه دی کړي د مکې مشرکانو هم ځان نږدې کو چاته الله ته خو لارې څه وه لارې غلطه وه او ملحدین نه وګورئ ښه یعنې د الله نه منکر نه و الله یې منو بلکې دی کوشش و چې موږ الله ته ځان نږدې کړو خو لاره یې غلطه
خپله کړې وه او دا به وي ونريد شفاعتهم عنده موږ د دوی نه څه غواړو چې دوی زموږ دپاره سپارش وکړي د چا په دربار کې د الله په دربار کې مثل الملائکه وعیسی ومریم واناس غیرهم من الصالحین دا څوک به واسطه کول شیخ مثالونه ذکر کړي دي وی ملائک عیسی علیه السلام مریم علیه السلام او داسې نور وی نیکان خلک دا به الله ته واسطه کول او دوی ته به چغې والي ها بله فایده ته ذکر کوم او دا خو روانه ده زه پرېږدو انشاءالله دا مسله په دې کتاب کې روانه هلته خپل ځای کې به تفصیل سره ذکر کوم شیخ مثال ذکر کړی دی مثل الملائکه څوک ملائک عربو کې بعض داسې خلک وو چې د هغوی دا عقیده وه چې د ملائکو والعیاذ بالله د الله لوڼه دي او دا به یې وي چې د ملائکو ارواح او روحونه دا هر ځای کې خواره دي نو چې کله هم څوک دوی ته رامدد شوی دوی ته چغې وایي نو دوی وله جواب ورکوي د ملائکو ګورې هغوی شکلونه نه جوړ کړي بوتانو په شان د ملائکو بندګي به هغوی دقه شان کوله لکه څنګه چې به انسانانو کې چې کوم نیکان خلک وو د هغوی به بوت جوړ کړی او د ستورو به بوتان جوړ کړي شکلونه به جوړ کړي خو د ملائکو به یې شکلونه نه جوړول ولې ځکه چې هغوی د ارواح خواره دي هر ځای کې دي او د دې سره چې تعلق جوړی د ملائکو د ارواحو سره نو هغوی وي هغه په دې طریقې سره چې د ارواحو بندګي وکړي دوی ته چغې ووایي که دوی چې به کله چغې ووالي ملائکو ته جواب به چا ورکو پیریان دوی به چغې چا ته ووایي ملائکو ته جواب به پیریانو ورکو دوی به وګوره ها ملائکو به اوري که نه هغوی دا وی چې ملائک هغه پاک ارواح دي او دې کې خو شک نشي دا اتفاقي مسله ده چې ملائک کم ارواح دي پاک بندگان دي د الله مکې مشرکانو به هم دا وی دوی د سره ګناه نه ده کړې دا الله ته ډېر نږدې دي ځکه موږ دوی ته چغې وو نو ګوره غټ اشکال او لوی اشکال دا دی د دې غلطو عقیدو والا سره وی پلاني چې ډېر نیکعمله دی پلاني څه دی نیکعمله ښه نو صحیح د نیکعمله خو د هغه خپل عمل د هغه دپاره دی او ستا عمل ستا دپاره ته د هغه عمل ته ډډه لګې وی پیر بابا څه و نیکعمله که بد عمله بزرګ وی نیکعمله سړی و ښه نیکعمله و نو بیا آیا یو سړی نیکعمله دی نو ته به د هغه عبادت شروع کې یو مخلوق د الله بندگی کې الله ته نږدې دی نو ته به الله ته رسې طریقه خو دا وه چې ته پیر بابا او پلانې بابا او علانې بابا دا نیکان خلکو د الله بندگی کوله ته د دوی په نقش قدم روان شه د الله بندگی کوه په صحیح طریقې سره الله ته ځان نږدې که پیر بابا ښه سړی و ده ته هم ډډه لګولې او دی وی مه چیړه مه چیړه ولې ځکه چې وی دی د پلاني بابا په نوسو کې دی سلسله صرف په بابا صاحب نه ده ولاړه که بیا کته مسالات راغلي دي ښه سړی و بس کافي ده نوسي چرسیان دي بنګیان دي غله دي ډاکوان دي که هر څه دي خو دا د بابا صاحب نوسي دي دوی خپل بیا دانی دي او د دوی خپل حساب دی چې راشي هغه بوله ورکوي او که دې ورنه کړو ځان دې په دغه کې ورواچو جاښه کې دې ورواچو ها بعضو علاقو کې به یو کس ویني یو سوټی بوټی به ګرځي بېدینه سړی به روان وي کور ته به وروټه کوي دوی وله دانې وانې راوباسي ورکوي ولې دا غلی شوی تباه به شي دا د پلاني صاحب نوسی دی د ده حق دی دغه سوټی بوټی به یاد کړي دغه بېدینه به یاد کړي وایي د ده جي حق دی څه جي حق دی ځکه یو ملګري قصه کوله وایي زمونږ کلي ته کسان رالو ګرځېدو په دې دروازو باندې ورونه یې ټکوله
وی مولوي صاحب ته خبر شو ډېر نر مولا دی وایي زموږ جومات کې چې کوم وي ډېر نر سړی و موحد وی چې څه چلی و خلکو ته وایي چې کسان ناګري دي ملنګان غونته کې دي ګرځي را ګرځي وی اواز ورته وکړې راولئ چې راوستي دي نو هغه کلي هغه خلک خو د مولوي صاحب نه عقیده زده کړې وه عقیده ډېره حده پورې ښه وه او اکثر موحدین دا خلک هم راجمع شوي وایي څه کوئ دلته څه د راغلي یې څه چل دی وایي جي مونږه اولاد ورکوو مونږ اولاد والی یو بچي ورکوو وایي مولوي صاحب ورته وایي چې دا کار خو د الله نه و تاسو ته وله کړی د کوم وخت نه تاسو ته وله کړی قرآن کې خو الله وایي چې یهبو لمن یشاء اناثا ویهبو لمن یشاء الذکور الله خو دا ټول کار زما په لاس کې دی تاسو سره څه دلیل شته چې تاسو ته حواله کړی ګډ وډ غریبانان داسې شو چې ځمکه او اسمان پې یو شو کلیوال پسې راجمع شوي که د نن نه بعد هم دلته ولیدی که نه نو داسې حال در سره کوو چې چا در سره کړی دی وتښتي وي هغسې دغه چې وایي کم راغلي وو دوی یو بابا یادو چې د هغه نوسي دی وایي دوم یعنې سلسله ولاړه نه ده او دا خو زموږ دې دور کې خبره په نوسو کې ده وروسته بیا په څه کې په کړوسو کې بیا قصه چلیږي او دا دومره مالداره دي دا د دې باباګانو دا نوسي موسي نه دي ښه مالدار او دوی سره سیکورټي او غټ غټ ګاډي او بټې غټ غټې بنګلې او دې غریبانو مال دی خو مال د موحدین هم نه دی ګورئ د پاکو عقیدو والا مال نه دی هغه چې کوم د دوی په دې جال کې راغلي دی د هغوی مال دی الحمدلله زموږ نه یې څوک داسې نشي وړی د الله په نوم ځان هم قربانو الحمدلله او د پلاني صاحب نوسې او د پلاني صاحب نوسې نو موږ هم د چا نه کم نه یو موږ هم د آدم علیه السلام په اولاد کې یو سم خیال دی د چا نه کم یو زمونږ نیکه وستا نیکه پیرو او زمونږ نیکه څه و پیغمبر و موږ څه کم یو تا نه تالی درکوو موږ له راکړه نو دا د جهالت دا خبرې ولې جي ځکه چې وایي دوی د هغه سره تعلق دی نیک سړي سره نیک سړی د ځان له دی د هغه خپل عمل دی ستا خپل عمل په دې ځای باندې به خبره ودرو خو چې تاسو ته یادوي چې مثل الملائکه وعیسی ومریم نیکان خلق سوکول مثال ملائک عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام په دې ځای به خبره ودرو انشاءالله دې ځای نه به خبره شروع کوو الله سبحانه وتعالی زمونږ عقیدې د شرک او خزعبلات او بدعات او خرافاتو نه پاکې ساتي الله سبحانه وتعالی په دې توحید باندې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري او دا ډېر فایدهمند درسونه دي کوشش کوئ چې دې ته حاضري کوئ او بیا ملګرو ته بیانوئ خلکو ته نشر کوئ دا د عقیدې مسلې دي او بنیادي مسلې دي الله دې په موږ پوه کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.